السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډیر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو دوه ډیر زبردست خبر به هم درکړم او د افغانستان دغه ټیسټ لوبډله به هم زه تاسو ته وښیم. کوم ملګری په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اولنی خبر به زه تاسو ته دغه انګلند او د هندوستان چې کومه ټیسټ لوبه ترسره سوله دغه ول نه انګلند په 220 رنزو باندې ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې انګلند په اول بیټنګ کې 1588 رنزه کړي دي او په دویم بیټنګ کې بیا 188 رنزه کړي دي، خو هندوستان بیا په اول بیټنګ کې 310 رنزه کړي دي، خو دویم بیټنګ کې بیا 192 رنزه کړي دي. نو همدغسې انګلند اولنی ټیسټ لوبه له هندوستان نه په 220 رنزو باندې ګټلې ده. او دې نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان او د ساوت افریقا اولنۍ شراوریزه لوبه چې کومه ترسره کیدونکې ده دغه 11 فروری یعنې د پنجشنبې په ورځ باندې به دغه لوبه ترسره کیږي. او زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه د افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې 5:30 بجې که خیر دغه لوبه شروع کیږي. کوم ملګری چې دلچسپي لري نو هغوی کولی شي دغه لوبه وګوري. نو اوس به زه تاسو ته د افغانستان دغه 15 کسیزه ټیسټ لوبډله وښیم کوم به چې زیمبابوې سره لوبیږي. په دغه کې اولنی لوبغاړی چې کوم د هغه ابراهیم زدران ده، جاوید احمدي ده، احسان الله جنت ده، رحمت شاه زرمتي ده، حشمت الله شهیدي ده، اصغر افغان ده، افسر زازی ده، اکرام علی خیل ده، رشید خان ده، کیس احمد ده، ظهیر خان ده، حمزه هوتک ده، یمین احمدزی ده، سید شیرزاد ده او نجات مسعود ده. دغه 15 لوبغاړي دي، خو یو خبره به زه تاسو ته وښیم چې دغسې رپورټ راغلی ده چې همدغه لوبغاړي به د زیمبابوې سره چې 2 ټیسټ لوبې ترسره کیدونکې دي په هغه کې به لوبیږي. خو دغلته که موږ وګورو رشید خان ده په دغه سکواډ کې او کیس احمد ده، خو بل طرف ته مجیب زدران، محمد نبی او نور احمد دغه 3 لوبغاړي بیا کولی شي چې په پاکستان سوپر لیګ کې ولوبیږي. اوسه پورې چې زیمبابوې سره دغه 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي، حالانکې دغه وایي په مارچ میاشتې کې ترسره کیږي، خو اوسه پورې هم دغه تاریخونه یعنې کنفرم تاریخونه اوسه پورې نه دي اعلان شوي. د هغې له امر دغه ده چې هلته دوبۍ کې مشکلات افغانستان کرکټ بورډ ته پیښ کیږي. نو ګوره چې افغانستان کامیابه کیږي چې دغه سیریز افغانستان ته په دوبۍ کې برابر کړي. که چېرته برابر نه سي بیا به دوی بلې خواته یعنې عمان کې امکان لري دغه سیریز ترسره سي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته یو ډېر د خوشحالۍ خبر هم درکړم چې هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، ویسټ انډیز، اسټرالیا نه وروسته اوس دوبۍ چې کوم د یونایټډ عرب امارایټس دغوی هم غواړي چې یو شراوړیزه لیګ راوباسي. زه به تاسو ته وایم چې دوی وایي دغه لیګ چې کوم دغه به په ډسمبر یعنې همدغه کال 2021 ډسمبر میاشتې کې به ترسره کیږي او په دغه کې به نړیواله سطح باندې موږ ښه لوبغاړي اخلو. نو دغه هم د افغانستان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه چانس ده، ډېره ښه موقع ده، ځکه نن سبا د افغانستان لوبغاړي ماشاءالله په هر یو لیګ کې اخیستل کیږي. نو د دوبۍ که چېرته لیګ راوباسي دغه کې به هم ډېر زیاتره افغان لوبغاړي اخیستل کیږي. نو دغه هم د ځوان لوبغاړو او دغه رشید خان، نبی، نور احمد دغه ټولو لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه چانس ده، ډېره ښه موقع ده چې په دغه لیګ کې مو اخیستل سي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه آی پی ایل لیګ په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې آی پی ایل دغه بولي چې کومه یوه ده چې د همدغه میاشتې په 18 فروری باندې ترسره کیږي. او دغه لوبه دغه بولي چې کومه یوه ده مازدیګر ټایم کې که خیر شروع کیږي، یعنې د افغانستان په وخت باندې خواوشا 4 بجې کې به که خیر دغه بولي شروع کیږي. او زه به تاسو ته وایم حالان کې دغسې رپورټونه راځي چې د کیس احمد او مجیب زدران ډېر زیات چانسز دي چې په آی پی ایل کې واخیستل شي. او دې نه علاوه دغه نور لوبغاړي که موږ وګورو رحمان الله ګوربزوګوریا، شهزاد محمد، 13 افغان لوبغاړو خپل نومونه ورکړي دي. نو د دغوی لپاره به ډېره مشکله چې په آی پی ایل کې دوی واخیستل شي. نو ګورو دغه 18 تاریخ باندې به معلوم شي چې آی پی ایل کې څومره افغان لوبغاړي اخیستل کیږي.